پریراوریږي له اسمانه رحمتونه د جانان کلی دی ښکلی مدینه په ما ګران کلی دی کله به یې وکړم دیدنونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو، زه محمد الله همدرد او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوجي زده کړه. ګران دوستانو، دا اوس چې فلحال تاسو کوم نعت واورېدو، دغه نعت ملګرو ما په موبایل کې جوړ کړی دی. دا ما په کمپیوټر کې نه دی جوړ کړی، دا موبایل کې ما جوړ کړی دی. ډېر ښکلی نعت او تاسو هم کولی شئ چې داسې ښکلي ښکلي نعتونه جوړ کړئ په خپل موبایل کې. نو ملګرو، دغه یو دوه اپلکېشن دي چې دې اپلکېشن کې دغه کم نعتونه موږ تاسې جوړولی سو. نو ملګرو، راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو تر اخره وګورئ. راځئ شروع کړو. تر ویډیو د شروع کېدو دمخه مو ملګرو چې زمونږ چینل نه سبسکرایب کړی، نو چې دا اوس تاسو کومه ویډیو ګورئ د دې ویډیو لاندې د سور د سبسکرایب بټن در سره کلیک کړئ ملګرو، او تاسو ته بیا په خوا کې د بیل آیکن راځي، د ګنګړي باندې کلیک وکړئ او بیا پاس په آل باندې کلیک در سره وکړئ چې زمونږ هر نوې اپډیټ ویډیو تر تاسو پورې زر ورسیږي، او ویډیو هم ضرور لایک کړئ دوستانو. ښه دوستانو، تاسو به راسئ او دغه اپلیکیشن به تاسو ترلاسه کړئ ملګرو. دا تاسو څنګه ترلاسه کولی شئ؟ د یو اپلیکیشن چې دی ملګرو اولوکو، او دوهم یو چې دی لیکسز آډیو ایډیټر. دغه دوه اپلیکیشن دی ملګرو، دغو دواړو ته موږ تاسې ضرورت لرو. او اولوکو اپلیکیشن چې دی ملګرو، دغه په پلی سټور کې شته، خو هغه په پیسو باندې دی ملګرو. ډاونلوډ کېږي خو غږونه یې په پیسو باندې اخیستل کېږي. تاسو ما دا مفت راوړی دی او هر رقم ته غږ تاسو غواړئ پکې چینج کړئ. 60 رقمه غږ ملګرو کېدی. ډېر ښایسته اپلیکیشن دی ملګرو. نو دغه به تاسو کوم ځای څخه ډاونلوډ کړئ. او دا لیکسز آډیو ایډیټر دا په پلی سټور کې لکه چې نه پیدا کېږي ملګرو. تاسو دغه له کروم څخه را ډاونلوډ کولی شئ. نو تاسو به راسئ، تاسو ما لاندې په ډسکرپشن کې زما د یوټیوب چینل د بخښنې سره د ټليګرام چینل لینک در کړی. په چې ما ټليګرام چینل چې کله تاسو راغلی، نو ټليګرام چینل کې به تاسو ملګرو تاسو باید زما ټليګرام چینل ته راسئ. کله چې راغلی ملګرو، نو دغه ملګرو دغه ټليګرام چینل چې کله تاسو راغلی، نو دلته تاسو ملګرو په سرچ کې که تاسو پیدا نه کړ، نو په سرچ کې به تاسو سرچ به د درې ټکو به کلیک وکړئ او سرچ به کلیک وکړئ. بیا دلته سرچ کې تاسو ورته لیکلی شئ ولوکو. دا چې کله ولوکو ملګرو دا سرچ کوئ، نو تاسو به ډایرکټ دغه اپلیکیشن راوړي. او دوهم یې ملګرو، دوهم یې تاسو هم دغسې ورته ولیکئ لیکسز آډیو ایډیټر. دا به هم تاسو ته ضرور راوړي. دا چې کله تاسو ډاونلوډ کړل زما د چینل څخه، خو ما چینل څخه ملګرو ډېر په اسانۍ تاسو ډاونلوډ کولی شئ. تاسو له کروم څخه ډاونلوډ کوئ، تاسو مشکل سره به ملګرو تاسو پیدا کوي. بیا خو دا چې کله ډاونلوډ کړ، نو لومړی تاسو راشئ اولوکو اپلیکیشن ته. دلته تاسو باید خپل ریکارډ وکړئ. کله چې دلته ملګرو تاسو راغلی، نو تاسو ته ملګرو تاسو ته لومړی اپشن ښکاري هیلډ. ملګرو تاسو به په دغه هیلډ اپشن باندې کلیک وکړئ. دغه ملګرو تاسو ته ډېر رقم اوازونه ملګرو تاسو ته ښکاري. دلته هر رقم اواز بدلولی شئ. رقم اوازونه دي ملګرو دلته 5 رقمه دي، او څنګه نور رقم غږونه هم شته ملګرو. څنګه ځي داسې نور غږونه هم شته ملګرو. 20 پورې تر 20 اندازه غږونه شته ملګرو. نو دوستانو، تاسو باید د غږ چې کله ریکارډ کوئ، نو تاسو سره باید هیډفون یعنې ګوشک وي ملګرو. په ګوشک کې ډېر ښایسته نعت جوړېږي. دا نعت په ګوشک کې ډېر ښایسته راځي. ګوشک کې تاسې هر کوم غږ برابر ورسئ ملګرو. نو دا بل یو چې ده ملګرو، بل اپشن دغه سی ماجر باندې کلیک وکړئ. دلته ملګرو تاسو غږ بدلولی شئ، سی غږ، ډي غږ او داسې نور غږونه ملګرو تاسو ته ښکاري. دا غږونه تاسو بدلولی شئ او دلته تاسې غږ چینجینګ کولی شئ ملګرو. او ملګرو تاسو ته دویم یو ښکاري دغه زیړ یو ملګرو. دغه کې تاسو ملګرو تاسو کله
دې باندې کلیک وکړئ. دغه ملګرو تاسو ته هغه درکوي لیکل درته لیکي چې تاسو باید هیډفون استعمال کړئ. هیډفون چې کله تاسو استعمال کړئ تاسو ته وایي چې کله د موبایل کې هیډفون ورکړئ نو تاسو به د زیړ اپشن د زنګ دې به داسې کلیک وکړئ. دلته تاسو یو زنګ راخیستی سئ او هغه زنګ سره تاسو ملګرو سندره ویلی سئ، اواز ورسره کولی سئ یا هم نعت ورسره جوړولی سئ، مسلې ورسره کولی سئ یا داسې ملګرو تلاوت ورسره کولی سئ. او بل چې دی ملګرو هغه دغه اپشن باندې شاته ملګرو یعنې میوزیک ورسره کولی سئ او دوهم یو چلندولی او کوي او دریم یې ملګرو تاسو هوا تیزولی سئ د زیړه پټاره. نو ملګرو موږ تاسې کار چې ده هغه له ریکارډینګ سره ده ملګرو. موږ تاسې باید ریکارډ وکړو. تاسو ته وایي چې تاسو په ویډیو باندې غواړئ ریکارډ وکړئ او که غواړئ په هسې ریکارډینګ وکړئ. نو زمونږ اوس ویډیو چلن ده ځکه موږ اوس کولی شو تاسو ته موږ ریکارډ نشو کولی چې ریکارډ شروع کړو. نو ملګرو راځئ چې د ریکارډینګ ایډیټینګ وکړو. راځئ چې ملګرو ویډیو تاسو ته مکمل ډول وښیم. دغه د ملګرو موږ اوس راځو خپل لیکسز اډیو ایډیټر اپلکېشن ته راځو. په دې کله چې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته ملګرو دغه صفحات د رقم ته راځي. لومړی به تاسو خپل هغه ریکارډ راواخلئ چې تاسو یې غواړئ ایډیټ یې کړئ. نو تاسو به له پاس کار یو اپشن دی اوپن په نوم باندې دې به تاسو کلیک وکړئ او لاندې به راشي تاسو هر یو ریکارډ کړی وي هغه به تاسو راواخلئ. نو اوس دلته ما ورته لیکلي دي نه دی جوړ سوی ریکارډ. دا زه راخلم او دلته زه سیف کوم. ملګرو تاسو ته زه اوس درښایم چې دغه اوس څه رقم ته ده او وروسته چې جوړ کړو او بیا وروسته څه رقم ته دا نعت ده. نو تاسو ته زه اوس پلای کومه. پرې راورېږي له اسمانه رحمتونه د جانان کلی دی. نو دوستانو تاسو واورېدو چې ما دغه رقم ته نعت جوړ کړی و په ولوکو اپلکېشن کې. نو دغه تاسو څنګه تاسو ایډیټینګ ورکولی سئ. نو تاسو به ښکاري په د پنچ کې تاسو ته ښکاري ملګرو 3 ټکي. په دې تاسو کله چې کلیک وکړئ نو تاسو دا دویم اپشن راسي افیس. په دې به تاسو کلیک وکړئ او دلته ملګرو تاسو هر رقم ته غږ ته چینج کولی سئ. نو موږ لومړی کار چې دا ملګرو هغه له کوز لوري څخه لاندې لوري څخه ملګرو دوهم اپشن په دې تاسو چې کله کلیک وکړئ دغه اپشن ملګرو ما تیار سیټینګ پکې کړی دی. لومړی لیکه چې د ملګرو هغه 50% ده او دوهمه لیکه 555 MS او درېیمه لیکه 9% ملګرو. دغه تاسو دغه دا رقم ته ایډیټ ورکړئ ملګرو زما په شان دي. نو تاسو ته دغه کې زه اوس پلی کومه چې دغه کې څه رقم ته غږ باسي. پرې راورېږي له اسمانه رحمت. نو ملګرو تاسو واورېدو چې دغه غږ ته ملګرو اندازه ورکوي ښکلي اندازه سره ملګرو نعت جوړوي. نو تاسو کله دغه غواړئ چې دغه ایډیټینګ پکې وکړئ نو تاسو د خوښ مو شو نو تاسو به منځ کې تاسو ته ښکاري د منځ اپشن باندې اپلای باندې کلیک وکړئ. دویم چې کله کلیک وکړم ملګرو هغه رقم ته ثبت شو چې تاسو ایډیټینګ کړی بیا به راسئ په 3 ټکو به کلیک وکړئ اپیس ته راسئ او لاندې بیا راسئ ملګرو موږ بر کوم اپشن سره ملګرو کار دی هر یو ملګرو تاسو غږ ورته بدلولی سئ. نو موږ اوس کمپروسیسر ته ملګرو تاسو راسئ څلورم اپشن دی لاندې لوري څخه څلورم اپشن دې ته کله کلیک وکړئ نو تاسو ته ښکاري ملګرو دلته 4 لیکې دي 5. لومړی لیکه به تاسو ملګرو -14 DB او دوهمه لیکه 10.7 بیا پلس 1 ملګرو او درېیمه لیکه ملګرو تاسو ته ښکاري درېیم ملګرو لیکه چې دا هغه به تاسو 400 MS کوي او څلورمه لیکه به تاسو 200 MS کوي او اخر وروستۍ لیکه به تاسو 14 کوي ملګرو پلس بخښنې سره ملګرو 19 کړئ دا به تاسو ملګرو 19 ته ورسوئ. نو تاسو ته اوس بیا زه پلی کومه چې اوس څه رقم ته اواز جوړوي. پرې راورېږي له اسمانه رحمتونه د. نو ملګرو
ملګرو دا رقم ته دغه هم لږ غږ بدلوئ ملګرو ډېر ښایسته انداز سره راولي نو دغه چې کله تاسو غواړئ ثبت کړئ نو اپلای به کلیک وکړئ بیا ملګرو دا سیو سو او بیا به راشئ په 3 به کلیک وکړئ پیسټ به راسئ دلته ملګرو تاسو ته ښکاري موږ دغه کې اوس کار خلاص وو تاسو دلته ښکاري پاس دریم اپشن چینج پیج دی به تاسو پیج ملګرو چینج پیج باندې تاسو کلیک وکړئ په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو خپل ایډیټینګ ورکولی شئ لکه ما چې ورکړی دی هغه ګنری کولی شئ او غږ ورته غټولی شئ ملګرو لکه چې دې خوا ته اوسئ ملګرو غږ غټېږي او که دې خوا ته اوسئ ملګرو غږ نری کېږي اوس دلته زه راوړم خپله غږ شپږ ته راوړم جمع شپږ ته اوس تاسو ته زه اوس بیا درښیم امپلای باندې به کلیک وکړم ملګرو کله چې ناز جوړ کړل بیا دا اپلای کوي دغه کې ملګرو تاسو نور ډول هم کولی شئ یا ایډیټینګ نور غږونه هم بدلولی شئ ملګرو ټول غږونه بدلوي ملګرو نو کله چې نعت جوړ کړ نو تاسو به پاس اپشن کاري سیو په دې ته چې کله کلیک وکړئ دلته به هغه ریکارډ سره نوم ولیکئ یا که نوم نه غواړئ رښتینی ورسره ولیکئ نو تاسو به په ډن باندې کلیک وکړئ که نوم غواړئ ورسره ولیکئ نو تاسو نوم ورسره لیکلی شئ نو زه نوم غواړم زه نه ورسره ولیکم ځکه ما سیو کړی دی نو چې کله م سیو کړ نو تاسو نعت به هغلته ریکارډ به جوړ شي هلته به سیو شي ملګرو نو ملګرو دغه زموږ د نننۍ ویډیو د نعت جوړولو په باره کې نور ملګرو تاسو به دا کوم ته نور ویډیوګانې زه هم ښکلي ښکلي ویډیوګانې نورې م راوړم نو تاسو له موږ سره اوسئ تر بل ویډیو پورې مو په الله سپارم نو ملګرو کوم پوښتنه لرئ موږ ته په کمنټ کې ووایاست زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو شیر کړئ تر بل ویډیو پورې مو په الله سپارم خدای په امان